کچا ته هم د ګیس جوړېدو مسله وي نو درې داسې څیزونه زه تاسو ته ښیم چې د دې سره ستاسو په وجود کې دننه چې کوم ګیس جوړیږي دا بهتروالي او کموالي طرف ته ورسره درومي چې په هغې کې د ټولو نه اول ادرک دی کوم ته چې مونږ جنجر ویلی شو نو دا تاسو ځان ته په سالن کې خامخا اچوئ او که چیرې ستاسو نه په سالن کې هېرېږي نو د روټۍ نه بعد د ادرکو والا چای تاسو پسې څښلی شي چې د دې سره ستاسو خو یو ازمه بهتروالي طرف ته ځي او دویم دا چې د دې سره ستاسو کم په خېټه کې دننه ګیس جوړیږي دا ورسره کمېدو طرف ته درومي دویمه پودینه ده چې دا هم تاسو ځان ته په سالن کې اچوئ یا د سالن سره یې خورئ یا که چیرې ستاسو نه په دې دوران کې هېرېږي نو تاسو د روټۍ نه بعد د پودینې والا چای پسې هم څښلی شئ چې دا هم ستاسو ازمه سموت یعنې هموارۍ طرف ته بوځي او د دې سره ستاسو په خېټه کې دننه د ګیس جوړېدو کم اوازونه چې دي دا هم کموالي طرف ته برسره ځي او دریم فنل سیډ ورته وایي او په اردو کې ورته سومفی لکه څنګه تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي نو د روټۍ نه بعد تاسو دغه شان هم یو چمچ خوړلی شئ او که چیرې دغه شان یې نشئ خوړلی نو یو چمچ تاسو ځان ته په ګرمو اوبو کې اچوئ او دا د روټۍ نه بعد پسې څښئ چې دې څیزونو ته موږ په میډیکل کې هوم ریمیډي وایو او تاسو دا استعمالولی شئ او ستاسو چې کومه مسله ده دا کموالي طرف ته او ختمېدو طرف ته بولی شئ